د نیوز پریس چینل لیدونکو السلام علیکم. ستړي مشئ په موکړه تازه لاندو مهمو خبرونو ته. طالبان له پنجشیر څخه د خپلو یو شمېر ځواکونو د ایستلو په حال کې دي. په پنجشیر کې ځایي سرچینې وایي چې طالبان له دې ولایته د خپل یو شمېر ځواکونو د ایستلو په حال کې دي. د سرچینې په وینا طالبانو جمعه د چنګاښ له دریمې راهیسې په سیستماتیک ډول خپل یو شمېر ځواکونه له پنجشیر څخه ایستلي دي. په هغه ویډیو کیسټ کې چې هشتڅوب ورځپاڼې ته لیږل شوی لیدل کېږي چې نن سهار د طالبانو لسګونه رینجر موټر د پنجشیر له چاملرو د سیمې د وتلو په حال کې دي. که څه هم تر اوسه له پنجشیره د طالب ځواکونو د وتلو لامل نه دی روښانه شوی، خو سرچینې وایي چې ښایي دا ځواکونه د مولوي مهدي جنګیالیو سره د مقابلې په موخه د سراپل بلخاب ولسوالۍ ته ولیږل شي. طالبانو تر اوسه په دې هکله څه نه دي ویلي. د ویلو ده چې له څو ورځو راهیسې په بلخاب ولسوالۍ کې د طالبانو او مولوي مهدي جنګیالیو ترمنځ نښتې روانې دي. طالبانو له ځمکې او هوا د مولوي مهدي پر جنګیالیو بریدونه او د بلخاب ولسوالۍ د نیولو لپاره هڅې پیل کړې دي. او د طالبانو حکومت د سراپل ولایت په بلخاب ولسوالۍ له دوی د جلا شوي قوماندان مهدي مجاهد د پلاویانو پر ضد تصفیوي عملیات تایید کړل. د طالبانو دفاع وزارت د یادو عملیاتو اړوند یوې اعلامیه کې ویلي څو ورځې وړاندې د هیواد دفاعي او امنیتي ځواکونو د سراپل ولایت اړوند بلخاب ولسوالۍ کې د بغاوتګرو پر وړاندې ګډ چاڼیز عملیات ترسره کړل. دغو ځواکونو سهار د هغو سیمو په نیولو سره چې باغیان پکې موجود وو عملیات پای ته ورسول. په اعلامیه کې ویل شوي چې د عملیاتو کې د اسلامي امارت ځواکونو ته کوم زیان نه دی رسېدلی او د دوی په خبره باغیان له مقاومت پرته د سیمې تښتېدلي دي. د طالبانو دفاع وزارت ته زیاته کړې چې شر دغه عملیات له هم د یادې ولسوالۍ د لرې پرتو سیمو د پاکولو په موخه له کوم خنډ پرته پر مخ روان دي. له طالبانو جلا شوي هزاره توکمه قوماندان مهدي مجاهد تر دا مهاله د هغه پر ضد د یادو عملیاتو په اړه څه نه دي ویلي، خو هغه ته نږدې سرچینو ځینو رسنیو ته پر بلخاب ولسوالۍ د طالبانو برید تایید کړی دی. قدرمنو دوستانو له ملتیا مننه، پاتې ورځ مو نیکمرغه.